السلام علیکم. په دې ویډیو کې د زموږ د تیرې ویډیو په امتداد باندې چې غیر مساوات چې مجهول په توان یا په طاقت کې قرار ولري په امتداد باندې دوه نور مثالونه حل کوو. هغه چې په هغو کې تر ټولو غټترین او یا تر ټولو کوچنی جواب د پوره عدد په حیث باندې غوښتل شوی وي. نو زموږ لومړی مثال دی چې هغه د 2 په طاقت د منفي x 2 په طاقت د منفي x له جذر د دوو نه که چیرې کوچنی وي، نو په دې کې موږ تر ټولو کوچنی عدد x پیدا کوو چې کوم x لپاره چې دا غیر مساوات تحقق مومي. نو بیا هم همغه سټیپونه اخلو کوم چې ما مخکې په ویډیو کې ذکر کړي وو چې د اول ځل لپاره به دا غیر مساوات به په مساواتو بدلوو او دا مساوات به حل کوو. د x لپاره 2 په طاقت د منفي x به مساوي شي له جذر د 2 سره. اوس به مونږ لیکو چې 2 په طاقت د منفي x مساوي کیږي دا 2 که چیرې طاقت په شکل ولیکو نو جذر د 2 مطلب 2 په طاقت د 1/2 کیږي. اوس مونږ لرو چې قاعدې مساوي دي نو طاقتونه هم باید مساوي، نو منفي x باید مساوي شي له 1/2 سره، کوم چې مونږ ته د x جواب راکوي چې دا باید منفي 1/2 وي. اوس مونږ په دې لاین کې د x هغه نقطه پیدا کړه د کومې لپاره چې دا مساوات تحقق مومي. که چیرې دا 0 وي دلته 1 وي نو دا به 1/2 شي او دلته منفي 1 وي دا به منفي 1/2 شي. نو مونږ دا نقطه د x لپاره پیدا کړله، خو د دې لپاره بیا چې غیر مساوات دلته مونږ سټریکټ لرو یا جدي غیر مساوات دي، نو مونږ د دې نقطې منځ نه رنګوو، همداسې خالي یې پرېږدو او د دې نقطې نه دې خوا یو عدد مونږ په دې غیر مساواتو کې امتحانوو چې هغه 0 ده. که چیرې 0 دلته واچو د x په ځای باندې نو دا به شي 2 په طاقت د منفي 0 کوچنی به وي له جذر د 2 نه چې 2 په طاقت د منفي 0 همغه 2 په طاقت د 0 کیږي او 2 په طاقت د 0 همغه 1 ده. نو 1 آیا کوچنی ده که غټ د جذر د 2 نه؟ دا بالکل تحقق مومي ځکه 1 د جذر د 2 نه کوچنی ده. اوس که چیرې راواخلو مونږ د دغې نقطې نه دې خوا یو عدد مونږ په x کې ټرای کو یا پکې امتحان کو، راځئ منفي 1 راواخلو. نو مونږ لرو چې 2 په طاقت دی دا یو منفي علامه خو خپله په سوال کې ده، په دې سوال کې، نو د x په ځای به هم منفي 1 واچو چې څه کیږي منفي 1 دا باید د جذر د 2 نه کوچنی شي. نو مونږ لرو چې 2 په طاقت د منفي کې مثبت کیږي 2 په طاقت د 1 نو طاقت چې ونه لیکم هغه شی راځي 2 په طاقت د 1 خپله 2 ده او کوچنی ده له جذر د 2 نه. نو جذر د 2 تقریبا راځي 1.414. اوس دا یو داسې غیر مساوات ده چې دا تحقق نه لري ځکه 2 له دې نه غټ ده، نو دې باندې داسې خطونه راکش کوو. نو مونږ پیدا کړه چې په دغه خط کې زمونږ د x نه دا طرف حل ده، دا طرف. اوس له مونږ تر ټولو کوچنی حل غوښتل شوی ده، مونږ دا د حل طرف ده له دې منفي 1/2 نه. یا منفي 1/2 زمونږ په حل کې نه راځي. اوس د دې لپاره چې تر ټولو کوچنی پوره عدد غوښتل شوی ده هغه د مونږ 0 ده په دې کې، ځکه چې له دې نه دې خواته بل پوره عدد نشته او دې خواته ټول پوره عددونه ترې غټ دي. نو جواب د دې سوال دا ده چې x مساوي کیږي له 0 سره. 0 تر ټولو کوچنی ځواب دی. 0 تر ټولو کوچنی پوره عدد دی چې په دې
غیر مساوات کې تحقق لري. دویم مثال موږ غواړو په دې کې حل کو چې هغه به وي داسې یو مثال چې په هغه کې به موږ نه تر ټولو غټ عدد غوښتل شوی وي د جواب په حیث باندې. مثال داسې شکل لري چې وایي دا د 40 سوال په اکسرسایز کې. نو داسې لیکل شوي دي چې 1/49 ټول په طاقت دی -x/2 وایي دا کوچنی یا مساوي ده له 7 سره. دا سوال ده. اوس په دې کې له موږ نه تر ټولو کوچنی x نه ده غوښتی لیکن تر ټولو غټ x غوښتی ده. د x هغه عدد چې په دې غیر مساواتو کې تحقق لري او جواب وي او هغه تر ټولو غټ پوره عدد وي. دلته به ولیکم تر ټولو لوی پوره عدد. اوس د دې د حل لپاره بیا هماغه سټپونه اخلو موږ. اول سټپ هم دا و چې دا غیر مساوات به په مساواتو تبدیلو. نو موږ لرو چې 1/49 په طاقت د -x/2 مساوي کیږي له 7 سره. په دویم قدم کې باید موږ دا د 7 غوندې ولیکو چې قاعدې مساوي شي. بیا توانونه موږ کولی شو. نو که چیرې دا 1/49 زه د 1/7 کل مربع په شکل ولیکم دا ماته بیرته 1/49 راکوي ځکه یو چې مربع شي 1 ده 7 چې مربع شي 49 ده. لیکن دا ټول موږ لرو چې په -x په طاقت د 2 x/2 وبخئ مساوي کیږي له 7 سره. اوس موږ لرو چې 1/7 کل په طاقت دی 2 په -x/2 کې چې ضرب شي موږ ته راکوي -x مساوي کیږي له 7 سره. نو اوس که چیرې دا موږ قاعدې بیا مساوي نه دي دا 1/7 ده دا 7 ده. نو موږ باید دا سرچپه کړو. دا چې سرچپه کړو په نتیجه کې توان علامه بدلوي هغه به x شي. دا به مساوي سي له 7 سره. نو له دې نه معلومیږي چې x مساوي کیږي له 1 سره. زمونږ د لاین یوه برخه ده. همدغه د لاین یو سرحدي جواب ده. نو که چیرې دا 0 وي دا 1 وي دا 2 وي دا -1 -2 نو موږ انتخابو دغه یو نقطه. دا چې رنګوو یې که نه رنګوو دا دې علامې ته ګورو. دا علامه چون مساوي هم لري نو د دې لپاره موږ کولی شو دا رنګ کړو دا نقطه. دا مو چې رنګ کړله په دویم قدم کې یو عدد د دې نه دې خوا پکې امتحان و په دې غیر مساواتو کې یو عدد له دې علامې نه دې خوا له دې مارک شوي عدد نه راځئ 0 به اول پکې امتحان کو. که چیرې د دې x په ځای باندې 0 واچوو نو موږ لرو چې 1/49 کل په طاقت د 0 دا کوچنی ده له 7 نه. آیا دا له کوچنی ده له 7 نه که نه ځکه چې دا یو کیږي یو کوچنی ده طبیعي خبره ده چې له 7 نه دا تحقق لري. اوس که چیرې د دې نه دې خوا یو عدد پکې امتحان کو چې هغه 2 ده نو 2 موږ که چیرې پکې امتحان کو موږ به ولرو چې 1/49 کل په طاقت دی -2/2 نو دا به کوچنی وي له 7 نه. نو دا -2/2 چې ده مطلب یې -1 ده. نو د دې مطلب دا ده چې